ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. السلام علیکم. د لغمان ټلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د بېلابېلو خپرونو لیدونکي وئ. اوس هم پام وکړئ د لغمان د ملي ټلویزیون سیمه ییزو خپرونو ته. خو په سر کې څو مهم خبرونه. زه شاکر الله هڅاند یم. بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان کې د راستنیدونکو کډوالو په ښارګوټي کې د نږدې 19 میلیونه افغانیو په ارزښت د صحي اوبو د شبکې جوړولو چارې پیل شوې. دا د لغمان مرکز اړوند کافرګلۍ سیمه کې له پاکستان هیواد څخه د راستنو شویو کډوالو ښارګوټی ده. دلته تازه د څه کم 19 میلیونه افغانیو په ارزښت د صحي اوبو د یوې شبکې د جوړېدو چارې پیل شوې. دغه پروژه چې تقریبا 19 کیلومتره دی کې پایپونه غځېږي او تقریبا 890 کورنیو ته هرې کورنۍ ته یو شردن ورته جوړېږي، هغوی ته اوبه رسول کېږي او تقریبا څه کم 19 میلیونه افغاني د دې بودیجه ده او دغه بودیجه چې د انکشاف دهات وزارت ورکوي، خپل زموږ شخصي بودیجه ده الحمدلله. او د دې پروژې میعاد چې د 4 میاشتې کې دا بشپړېږي انشاءالله. بل ورته په یاد سیمه کې میشت راستانه شوي کډوال خوښ دي او وایي چې په یاد شبکې سره باید د صحي اوبو ستونزه حل شي. خوشحاله یو د دې چارواکو نه چې مخکې خلک د اوبو مشکلات دلته ډېر وبېخي، ځکه یو مسافر به هم تېرېده یا کوروالا به دلته ولبېخي اوبه دلته نه وي. نو اوس دغه د اوبو برنامه دلته روانه ده او کار شروع شوی ده. انشاءالله موږ ډېر خوشحاله یو چې دغسې کارونه او پروژې مخې ته لاړې شي او خلک مشکلات نه خلاص شي. په ورته وخت کې د لغمان والي په خپلو خبرو کې وویل چې ولسونو ته د ټولګټو پروژو پلي کول د دوی لومړیتوب دی او هڅه کوي چې ولسونه هوسا ژوند ولري. من خو هر وخت دا ډاډ ورکړی، دا مو اطمینان ورکړی ټولو مهاجرینو ته، بالخصوص د لغمان ولایت ته څومره مهاجرین راځي ان شاء الله العزیز موږ به دوی ته د نمرو یعنی د شهرک زمینه هم مساعده کړې ده او په شهرک کې مو د سړکونو د اوبو ترتیب ان شاء الله چې هغه څومره لوازم وي، څه ضروریات وي مهاجرینو ته، هغه به ټول ان شاء الله د مشرتابه د امیر المؤمنین حفظه الله په هدایت او مربوطه ارګانونو وزارتونو له طرفه ټولو ته دوی ته خدمات رسیږي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم له راستنیدونکو کډوالو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې شوي. قرغیو کې شپږ کلنه دښمني په دوستي او ورورولي بدله شوه. د لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ اړوند عبدالرحیم زیو د سیمې د ډاکټر عبدالمالک او د فیض محمد کورنیو ترمنځ شپږ کلنه دښمني چې یو نفر پکې وژل شوی و په دوستي بدله شوه. د یادې روغې جوړې مراسمو کې د لغمان والي قاري بختیار معاذ، د علماو شورا رئیس، د قرغیو ولسوال یو شمېر قومي مشرانو، علما کرامو د دواړو کورنیو غړو برخه درلوده. یاده غونډه د قرآن کریم په مبارکو آیتونو سره پیل شوه. د قرغیو ولسوال قاري حضرت ګلاب عاصم په خپلو خبرو کې وویل د خوشبختۍ ځای دی چې د دوو کورنیو ترمنځ شپږ کلنه دښمني په دوستي بدلیږي. نوموړي وویل موږ تل هڅه کوو چې د علما کرامو او قومي مشرانو د محاکمو په همکاریو داسې دښمني په دوستي بدلې کړو. د لغمان والي قاري بختیار معاذ وویل ډېر د خوښۍ احساس کوم چې د غم په ټغر ناستې کورنۍ له دې وروسته د سولې او ورورولۍ ژوند کوي. ښاغلي معاذ علماو او قومي مشرانو ته په خطاب کې وویل کوښښ وکړئ هغه دښمنۍ چې په لرېو ساحو کې پرتې دي د ولایتي ادارې په همکارۍ خلاصې کړئ ترڅو خلک په ډاډه زړه ژوند وکړي. نوموړی زیاتوي دا چې عفو د الله جل جلاله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم خوښه ده باید ولسونه عفو غوره کړي ترڅو د دنیا او آخرت کامیابي په برخه شي. په ورته مهال د علماو شورا رئیس د عفو په اړه معلومات وړاندې کړل. نوموړي د روغې جوړې هرکلی وکړ او دا یې د یووالي، سولې او سوکالۍ لپاره مهم او ارزښتناک ګام وباله او د ټولو مشرانو له دې نیک اقدام څخه یې خوښي څرګنده کړه. د لغمان امنیه قمندان په مشرۍ د امنیتي وضعیت ارزونې او همغږۍ غونډه ترسره شوه. د لغمان ولایت امنیه قمندانۍ له لوري د امنیتي وضعیت ارزونې او همغږۍ مهمه غونډه د امنیه قمندان محمد اسماعیل فایز په مشرۍ ترسره شوه. په یادې غونډه کې د امنیه قمندانۍ مرستیالانو، د شپږونو ولسوالیو امنیه قمندانانو، د مهترلام ښار د امنیتي حوزو امیرینو، د امنیه قمندانۍ د داخلي جستامونو مدیرانو او امیرینو ګډون کړی و. غونډه د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل شوه.
ورپسې امنیه قمندان د روان امنیتي وضعیت د ارزونې ترڅنګ د رمضان میاشتې د رارسېدو په مناسبت د ځانګړو امنیتي تدابیرو پر عملي کېدو ټینګار وکړ. محمد اسماعیل فایز وویل چې د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د ښار ولسوالیو په کچه دوامدار یو منظمې ګزمې زیاتې شي، د جوماتونو، عامه ځایونو او بازارونو امنیت ته ځانګړې پاملرنه وشي او د ولسونو سره دې ښه چلند وشي. حوصله‌مندي او اسلامي اخلاقو له مخې دې چلند ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د امنیت ټینګښت یوازې د امنیتي ځواکونو مسؤلیت نه دی، بلکې د ولسونو همکاري او ملاتړ پکې مهم رول لري. په وینا یې له خلکو سره د باور فضا باید لا پیاوړې شي او د هر ډول شکمن فعالیت په اړه دې له امنیتي ارګانونو سره پر وخت معلومات شریک شي. په پای کې امنیه قمندان اړوند مسؤلینو ته لازمې سپارښتنې وکړې او د امنیتي پلانونو د دقیق تطبیق، همغږي او چمتووالي په برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه څو ولسونه وکولی شي د امن او ارام فضا کې خپلې دیني او ورځنۍ چارې ترسره کړي. د مهترلام ښاروالۍ له لوري د ښار د زرغونتیا په موخه د نیالګیو کینولو لړۍ سږ کال د مهترلام ښاروال مولوي رحمت الله شاه احمد، د چاپیریال ساتنې رئیس احمد شاه ابراهیم، د ښاروالۍ امیرینو او یو شمېر مدیرانو په شتون کې پیل شوه. د پیل په مراسمو کې د مهترلام ښاروال ویلي چې سږ کال به د ښاروالۍ له داخلي بودیجې څخه د ښار په بېلابېلو سیمو کې شاوخوا 8,000 میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیالګي او زینتي بوټي کینول شي. نوموړي زیاته کړې چې په تېرو 6 کلونو کې د ښاروالۍ له لوري کینول شوي نیالګي په منظم ډول پالل شوي او ساتنه یې کوي. په ورته وخت کې د مهترلام ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ له فعالیتونو خوښي ښیي او وایي چې د نیالګیو په کینولو سره به ښار لا زرغون شي او هوا به نور هم پاک او سالمه شي. د یادونې وړ ده چې مهترلام ښاروالۍ هر کال د مهترلام ښار د زرغونتیا او سمسورتیا په موخه د ښار په مختلفو ساحو کې نیالګي او زینتي بوټي کینوي. لغمان کې د څه د پاسه 800,000 امریکایي ډالرو په لګښت 9 مخابراتي سایټونه فعال شوي دي. د لغمان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د سلام مخابراتي شبکې 9 سایټونه فعال او ګټې اخیستنې ته سپارلي دي. د دې ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوي عزیز الله حقانی رسنیو ته وویل د مهترلام ښار سربیره په بېلابېلو ولسوالیو د اړتیا وړ سیمو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت او اترا ادارې په مالي همکارۍ د سلام مخابراتي شبکې 9 سایټونه فعال کړي چې 840,000 امریکایي ډالر پرې لګښت راغلی دی. نوموړي زیاته کړې دا مهال په 2 نورو سایټونو هم کار روان دی چې ډېر ژر به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. ښاغلي حقاني ویلي چې د یادو سایټونو په فعالېدو سره زرګونو کسانو ته مخابراتي اسانتیاوې برابرې شوي دي او نږدې په ټول لغمان کې د مخابراتي ستونزې مخ په ختمېدو دي. ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو د دې خبرونو چې تاسو هم در وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت.